چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي کل مسکر حرام، هر نشه ورکوونکی شی حرام دی، هر نشه ورکوونکی شی. په دې کې نصوار، سګرټ، چرس، اپیم، هیروین چې څه دي هغه په دې کې دننه داخل شي. دا بعض داسې سینه جوري ورته کې کوي پیله نصوار چې دی نو دا دغه نه ورکوي نشه، چې نه ورکوي یې پرېږده، چې نه ورکوي نو بیا خو ښکلې خبره دې وکړه پرېږده. بیا چې راته نشي ښکلالی دی خو دې پسې چل لېږه. چې سګرټو کې نشه نشته نو بیا ولې ډمبېږي؟ نو نصوار او سګرټ حرام دي، بس وی مکروه دي. د مکروه ټکي پکې چا راوستی؟ دا بعض مولیان صاحبان یې بخښله کوي په دې ملکونو کې، چونډې به غټ غوندې کې هغه لګولی، نو بیا چې دې تپوس کړي چې د څه حکم دی د هغه لیونی ستا ته وایي چې دا حرام دی، دا مکروه دي جي. وایي دا به سړي داسې نشه نه راولي چې سړی بلکل ګډ ورکړي. نو موږ وایو صحیح ده که د نشو درجات دي که نه، دا هم په سړي کې نشه راولي خو نشه یې لږه کمزوري ده. او نصوار، سګرټ، چرس، اپیم او هیروین او دا هر څه استعمالول حرام دي، د دې خرڅول حرام دي، د دې اخیستل حرام دي، په دې باب کې چا سره مرسته کول حرام دي، د دې دپاره چا له ځای ورکول، دکان ورکول بکرۍ باندې دا حرام دي. نصوار ولې حرام دي؟ مختصر جواب، اولنۍ وجه چې نشه ورکوي، دویمه وجه چې دا به پلیتو شیانو کې دی، او الله وایي دا پیغمبر ما دې لپاره درلېږلی دی یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، چې پاک شي نه حلال کړي او پلیت شي نه حرام کړي. نصوار پاک دي که پلیت دي؟ نصواریان هم مني چې دا څښاک شی دی، نصواریان یې مني وایي دا څښاک شی دی. یو نصوارین ګورې دا نه ویل چې نصوار پاک شی نو څښاک شی دی. د ګوتو نه څښاک بېځي، د جیب نه څښاک بېځي، د خولې نه څښاک بېځي، د ګاډي نه څښاک بېځي، د تولۍ نه څښاک بېځي، د بالغ نه څښاک بېځي. په پاک ولیدي څه کور یې څښاک کړی، معده دې څښاک کړی، کمره یې څښاک کړي، کیلو کې ګور کور کې دغه شان ناست یو د کټ نه ور دغه کړي نه هر شی ګنده کړي. د دې دلته نصوار ناروا دي. درېیمه وجه یې دا ده چې نصوار ناروا دي ځکه چې دې کې نقصان دی جسم ته. او الله ولا تلغوا بأیدیکم الی التهلکة، هغه شي ته لاس مه اچوئ چې ستاسو تباهي وکړي. دا یې موږ سره پرون تېر شو. څلورمه وجه چې نصوار ناروا دي په دې کې اسراف دی، او الله د اسراف نه منع کړې ده. اوس پکې شپږو واله پونې راوتې ده، او بل اوس یو کس راته لګیا وایي چې یو پونې پکې په 14 ریاله ده. سړی په 14 ریاله ځای باندې نصوار دی، دا د اسراف نه کوي، زیاتې نه کوي. که غریب له 70 ریال ورکړي نو طبیعت یې سو خراب، او په دې ګن باندې چې 14 ریاله ورکړي نو سم ورته خوشحاله. او بیا روژه را روانه تاسو به حالات وینئ هېرېدل، خبر ورسره څوک نشي کولی روژې سر ته خطر یې. ما ورته ویلي چې نصوار کوو چې اوس یې روژې سر ته خېږي، روژه سر ته روژه څنګه سر ته خېږي؟ خو نشه پکې ډکه ده. من ته وایي نشه پکې نشتې، چې نشه پکې نه بیا روژه سر ته نه خطه، خو دا روژه چې سر ته ختلې ده نو په دې کې څه چل دی؟ نشه ده. زموږ په ملکونو کې مازدیګر ټیم کې چې راوځي په روژه کې یاره د شمار یو څوک انسان به روغ ولاړي نو ټول شو به سره جمګولک. دغې چې غالبا خلک نصواریان دي، نصوار یې د سهار نه وي لګولي، له په دې ټیم کې بیا به جګړه وشي. ښه ماښام بانک چې وایي کجوره اوبه لاندې څکلي چې نصوار ولګي، نو بیا به غلی ناست وي
چې دا نشه په اثر وکړي او وایي نشه پکې نشته. زه حیران یم دې چې دا څنګه خبره شوه. زه یو بېرته شیروان ډېرې ته ورغلم، یو کس سره مې کار و په روژه کې د ماښام لمانځه نه بعد. نو ما ته څه پته و چې دوی نصوار لګولي او په جاز کې ناست. زه ورکله چې ما یو کس ناست و په دې مجلس کې مالډه وکړي ورته ووایه ما لکه پلاری چیو د هغه دا خوله پړسولې ما ته عجیبه داسې تندی راولګېدلی چاړه شوی دی د مخکې ورځې کې خو ما ډېرې لیدلی خو خبرې یې کولې چې لکه دې کمره کې ورته ورغلم نو کوم کس چې په کار باکه راته ویلی شو هغه ته مې وویل لکه ما دا سړی ناست داسې چېرې شوی دی وایه وایي دې ټیم کې لکه موږ پابندي ده کوو چې څومره خبرې نه کوي چې معمولي خبرې دې وکړې نو هغه نشه بیا سر ته نه خیږي. پاو ساعت لس منټه به بلکل مده پروت وي نو نشه سر ته وخیږي. که بیا موږ سره چې بس شونې کوي نشه پکې نشته وي. نننۍ په نسوارو کې نشه کمزي کوي او په سګرټ کې نشه کمزي کوي. هغې دا خو مکروه دي، نه کول غوره دي. بعض مولیان صاحبان په پاکستان او په افغانستان کې د خاص کر دغه تغدي چې دي د تراویح چې پړوي هغه 3 ورځو کې چې ختم کوي نو هغوی سره دا تکدات چې دی دا ورسره ولیعاذ بالله په محراب کې ګورونتي ګورئ. د دې نه به دا مشران خبرې خصوصا اوس حالات الحمدلله ښه شوي نه دا نه چې یو څو رکعته تراویح کې بیا پکې لکه دمه کوي که نه 100 منټ وله په دغه 100 منټ کې به یو چونډی پکې ولګوي چې څه نه څه دا به وشي. ځکه چې هلته دومره تیزې تراویح کول او ختم کول به 3 ورځو کې دا خو هسې نه کېږي که نه. زه په حج کې د سپین ږیري سره ملاو شوم نو ما ورته نصیحت وکړو هغه غوسه شو هلته وي مولیان کوي هلته یې دا کوي ورته یې دا کوي. ما ګوره هېڅ ته مولیا پرېږده خو ما تا ته نصیحت وکړو خفه کېږم مشر یې زمونږ نه بیا به ورته داسې یو څو دلایل وښوو زه یې داسې په دې غاړه وټپوله په دې وګاه او دا د اختر ورځ وه موږ روان وو دا غټه جمره مو ویشته دا غټ شیطان چې ور زموږ خلک کوي د زه یې داسې وټپولم بوږه ما ته وایي خانه د اوسې پورې چې دا روان یم وګرځم دم د دې په برکت دی وایي او چې ته نه باندې دم به نه کړي دا مخې ته حج به څنګه کوو وایي ما خو د باندې غاړه ازادي کړې وه نور ستا خپل کار دی که منې او که نه یې د دا مې یو فایده ته ورسته ذکر کړه چې دا د بعضو مولیانو کمزوري خبرې دي چې دا مکروه دی. اوس ښه کار دی حرام کار دی نشه ده والعیاذ بالله ماشومانه بیبلي ګرځي مو بده خو کې زنانې هم کوي زنانه هم د نسوار کوي ګوره خصوصا دا مشرانې زنانې چې ښه د سبو پېشان به ډوې راوباسي د جیب نه او نسوار به ولري ته به ورته حیران شي. په بدي کې څه فایده ده بغیر د نقصان نه پکې نور هېڅ هم نشتې. الله دې زموږ د معاشره پاکه کړي او چې څوک یې کوي الله سبحانه تعالی د هغوی له توفیق ورکړي چې دا پرېږدي او الله دې ورله صبر ورکړي د دې نه.